غرنا غرنا بوسیدا تهم جاړې زهم جاړم. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، له خوست ښار نه لرې پرتې ولسوالۍ ته راغلي یو. د زمیدان په نوم ولسوالي ده چې دلته اکثره ډېری کونډې یتیمان شتون لري. موږ وغوښتل چې د دوی سره د روژې دپاره همکاري وکړو، ولې چې دوی مستحق دي او خو د هر ډول مرستو نه بې برخې دي. ولې موږ دلته راغلي؟ موږ غواړو چې هغه مستحق خلکو ته مرستې ورسوو. کوم خلک چې کونډې دي، یتیمان دي، څوک نه لري، هغوی ته دغه مرستې ورسوو. لیدونکو، تاسې به ګورئ دغه کسان چې راغله، یو خور یو ورور، دواړه یتیمان. نورکۍ کور کې مې چې وو وړه غوړي چې مو خوړل، سبیل مې چې وخوړل، سبیل علي چای. دغه شی متوسط پر روژې دپاره، خو او دغه چای چې کومک کړی مرسته کړې دوا یې ورته کوئ. صحیح دی؟ لیدونکو، دغه شن ورسېدل. موږ سره دا پروګرامونه تعقیبوئ تر اخره پورې ځو بلې کورنۍ ته. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، زموږ د روژې پروګرامونه دوام لري. الحمدلله بیا هم همدلته د زمیدان په ولسوالۍ کې اخته یو. هغه کونډو یتیمانو ته چې هېڅ د بېګارو سبا نه لري، هغوی دپاره مواد توضیح کوو. بیا هم روژې پاکیج دی، مور ته هم دغه انشاءالله ورسوو. مور ستړې مه شي. نه مل شه، څه ول نه دي مورې؟ روژې دپاره مې چې لرل مورې؟ والله اوس مو وړه نه وو په کور اوس دا ورنوس هېڅ هم نه وو کور کې؟ والله اوس دا نور خواړې ته نه لوړ دي موږ اوس نسینوس. الله اکبر. نوره خوړې ته لوړ دي، واده ته تللي دي او په کور کې نور د خوراک څه نشته، نو چې نهاره ناست دي. الحمدلله موږ هم ډېر که یو خواته خفه شو، د دوی حال نه خبر شو، بلې خوا نه خوشحالېږو چې دوی دپاره موږ یو مواد یا د چا خیر، صدقه او زکات ور مستحقو خلکو ورسولو. هغه خلکو چې د بېګارو سبا نه لري، نو خوشحالۍ احساس کوو. مورې بس دغه د روژې دپاره د انشاءالله کار وشو. څومره خفه یې ورته؟ دومره ورته خفه وم چې خدای په اوږدې عمر دې که خدای په اوږدې زړه یې دې ته نه وایي چې دا مرسته چا اوس څومره ورته خوشحاله یې مورې؟ خدا خدای دې جنتونه زیات کړي تاسې سره هغه سره خدای ټولو ته. لیدونکو، زموږ پروګرام دوام لري، موږ سره اوسېږه، نوره توضیح هم لرو. مورې دعاګانو کې مه هېروه، دعاګانې راته کوو، الله دې غربت ختم کړي. امین. بلڅنا دې غریبې دا. لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. زموږ د روژې دپاره هغه پکیج توضیح دوام لري. بیا هم هغه کورنۍ دپاره چې هېڅ نه لرل، دوی دپاره موږ دغه مواد توضیح کړل. مورې ستړې مه شئ. مورې پاسې په کور کې څه ده درځم وړه شی مو څه ګزاره پېشنې کوئ، خپله شی کوئ، څه کاروبار کوئ؟ رښتیا هم دلته چې څومره مونږ وګورو، نه منځکې شته، نه تجارت شته، نه بل شی شته. یوازې هغه څوک پړی ورته وایي، څوک کډبان ورته وایي، همدغه ګزاره ده چې یو پلیټۍ غړي دوی دغه باندې کار روان دی. په وطن کې وضعیت خراب ده. راځئ چې د خپلو بېوزلو سره همکاري وکړو. دا هغه بل رول دی چې ده سره مونږ همکاري وکړله. تاسې کور کې څه لرل؟ څه لرو؟ پړي نه شی جوړېږي نه. اوس دا پړي ته نه پړی مې غړی. اوس دا پړی غړی ده. اوس هغه 15-16 روپۍ کېږي، روان دا کېږي. راځئ چې لرو سهو ته لاړ شو، هغه بېچاره او بېوزلو خلکو سره همکاري وکړو، څوک چې د الله نه بغیر هېڅوک هم نه لري. لیدونکو، زموږ توضیح دوام لري. ته هم ژاړې زه هم ژاړم. غرونه غرونه بېوسیدا. لیدونکو، بیا هم همدلته یو موږ زمیدان په ولسوالۍ کې یوې بلې کونډې مور ته هم موږ مرسته تقسیم کړه. داسې څو خبرې کوو. مورې ستړې مه شئ. مورې کور کې مې چې لرل تاسې روژې دپاره څه بندوبست مو و؟ څه بندوبست نه و. کډبان مو غړل، افغانستان نه کېدل، وړکې جلکۍ مې وړه وو. ډېرې ناوارې شپې ورځې مې تېرې کړي دي. مورې کله چې کور کې څه نه وو، نه ماشومان څه غواړي، بیا څه دې په ذهن کې ارسي هغه وخت؟ څه مې ذهن کې بس باقي دماغ نه کمزوري شو، هېڅ نشته دي. کډبان نه خرڅېږي، پوړه پټای نه لرو، زمل مې نشته، هغه وړه دي چې کور نشي کولی. لیدونکو، دا هغه غرنۍ ساحه ده چې دلته نه هغه زراعت شته، ځمکه شته، نه تجارت شته. یوازې هغه
څوک باڼو ته وي څوک کړبیو ته وي دې باندې دوی ګزاره روانه ده هغې باندې کله ګزاره کېږي دا هغه مستحق خلک دي چې هېچ چا ورته توجه نه ده کړې کوشش کوو چې موږ د دوی هر یو کور ته ورشو د روژې دپاره ورته سامان تسلیم کړو که یو څه مو کولی شو دوی خوشحاله وساتو مورې څومره خوشحاله د هغه ته ورسېدله ډېره خوشحاله شوم ما په کور کې وړه ماشومانه ټول خوشحال شي دا داسې غیبه سودا وه چې موږ سره وشوه په خبر نه شو دا سودا موږ سره وشوه بیا خدای داسې وکړي چې موږ سره بیا هم داسې مرستې وشي بس تاسې دا خدای کامیاب لري موږ دا خدای کامیاب کړي امین ډېره مننه لیدونکو ځو بلې کورنۍ ته زموږ لړۍ دوام لري موږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست بیا هم همدلته یو موږ زموږ توضیح لا دوام لري دوه کونډې مورګانې چې د بیګا او د سبا لپاره یې څه نه لرل الحمدلله د روژې دپاره بیا ورته مواد توضیح شوله مورې تاسې کور کې چی وو هېڅ شی نه وو روژې دپاره خفه وې چې روژه راتلله څومره خوشحاله چې دغه مواد ته ورسېدل مورې امین مورې تاسې موږ دعا کوو موږ څه دعا کوو الله پاک د غربت ختم کړي په دغه وطن کې لیدونکو بیا هم دوو کونډو مورګانو ته مواد توضیح شول زموږ توضیح لړۍ دوام لري موږ سره اوسېږئ ځو بلې کورنۍ ته ورځو راځئ موږ سره ته هم ژاړې زه هم ژاړم بل څه نه دي غریبي لیدونکو دغه دی بلې کورنۍ ته هم مواد توضیح شول زموږ لړۍ لا دوام لري موږ سره اوسئ انشاءالله غرونه غرونه بېوسې لیدونکو بیا هم بلې کورنۍ ته راغلي یو تاسو څه فکر نه وکړئ چې دا کورنۍ به ډېرې نږدې وي دا کورنۍ بیخي ډېرې لرې دي یعنې په منځ کې تقریبا 10-15 منټه د موټر لاره ده تاسو به ګوره هغه زموږ سرحد د پاکستان سره دلته راغلي یو دلته هم یوې مور ته مواد توضیح کوو د روژې دپاره مورې ستړې مه شي مورې تاسو په کور کې څه لره روژې دپاره موږ هېڅ شی نه لرو کور کې غریبان قربانون یې کوو کړبون ګزاره کېږي مورې نه کېږي څه ګزاره ما نه کېږي قرضه څوک کوي نه څه کوي قرضه بیا چی کوي دا خوراک چې خوږ د څنګه کېږي مورې دا یو بل لکه څه وکړي مرسته غونډه دغه گزاره کوو څومره خوشحاله یې چې دغه روژې دپاره کومک څه وشو مورې دومره خوشحاله خدای مو بور کړه خدای مو جنتي امین تو سره لیدونکو الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی موږ تر اخري حده کوشش کوو چې یو چاته هغه چاته چې مستحق وي تر کوره ورشو دوی سره کومک او مرسته وکړو لیدونکو دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو راتلونکي خپرونې موږ سره تعقیب کړئ زموږ انشاءالله هغه دوام لري د مواد توضیح دوام لري د روژې مبارکه میاشت پر رسېدو ده راځئ چې خپل بېوزلو هېوادوالو سره همکاري وکړو دوی له یاده ونباسو دا یوه ډېره بهترینه میاشت ده شاید د ډېرو خلکو دغه ارمان وي چې زه روژې ته ورسېږم هغه ارمان شاید ټولو خاورو ته وړي دغه نړۍ کې نه وي هغه خلک بختور چې دغه میاشت ته رسېږي د دغې میاشتې نه او د خپل ژوند نه ښه ګټه واخلئ ابدي ژوند دپاره کار وکړئ تر بیا ښې چارې ښه وخت